سلامونه نیکی هیلې او پیرزوینې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسېږئ. د غزل په یو نوي کورس باندې شروع کوو. په منظمه ډول به دا لړۍ مخې ته ورو او هغه کورس د سلو ریډینګ دی، یعنی په سلو بڼه به زه ریډینګ کوم. تاسو کولی شئ چې په جریان د دغه ریډینګ کې هغه ریډینګ یا هغه لغاتونه ما سره تکرار کړئ. په هغې کې به بعضې لغاتونه په عین حال کې موږ معنا کوو. همدا به زیاتره لنډ ریډینګونه اوسیږي اوږدمهاله تر 100 ریډینګو پورې، تر څو ستاسو ریډینګ ته او بعضې لغاتو ته وده ورکړي. نو لمړی ریډینګ څخه پیل کوو. Life. Life is not rushing forward. It is quietly unfolding. Most people run through their days as if they are late for something invisible. But life was never a race. It is a slow sunrise, a silent listen, a gentle becoming. You are not behind. You are not too late. You are simply growing at the speed your soul understands. Some days will feel heavy. Some nights will feel endless. But even the longest night eventually gives birth to light. Life is not about having everything. It is about understanding what truly matters. Breathe. Pause. Look around. You are already inside the miracle. Slow reading course دوهمه ویډیو. Love. Love is not noise. It is quiet understanding. It does not shout to be seen. It stays even when no one is watching. Love is not possession. It is presence. It is choosing someone again and again, even on ordinary days. It is patience when emotions rise. It is softness when the world is hard. Real love does not imprison. It gives freedom and still remains. It is not about perfection. It is about acceptance. And when love is true, it does not make you smaller. It makes you brave. سلو ریډینګ کورس دریمه ویډیو. دغه دفعه پکې ترجمه هم اضافه کوو. این بار ترجمه را هم اضافه میکنیم. Family کورنۍ، خانواده. Family is a circle of love and strength. کورنۍ د مینې او ځواک یوه کړۍ ده. خانواده حلقه از محبت و قدرت است. It is a place of warmth where we are embraced, supported and belong. دا د مینې ځای دی چېرته چې موږ منل کیږو، ملاتړ مو کیږي او ځان تړلی یا اړوند احساسوو. جای از محبت است، جایی که ما پذیرفته می شویم، حمایت می شویم و احساس تعلق می کنیم. Family is a refuge, a safe harbor from the storms. کورنۍ پناه ده، د ژوند له توپانونو لپاره یو خوندي بندر یا پناهګاه.
خانواده پناهگاه است. بندر امن در برابر طوفان‌های زندگی. It is a shoulder to lean on. دا هغه اوږه ده چې پرې تکیه کوو. شانه است که ما توان به این تکیه کرد. A sanctuary of unconditional love. د بی‌قید او بې شرطه مینې یو خوندي ځای دی. پناهگاه از عشق و بی‌قید و بې شرط. It is where the heart feels at home. دا هغه ځای دی چې زړه پکې د کور یا د راحت یا د آرام احساس کوي. جای است که دل احساس خانگی یا در خانه بودن میکنه. Where memories are made and cherished. چرته چې خاطرې رامنځته کیږي او بیا هغه قدرمندی کیږي یا د قدر په سترګه ورته کتل کیږي. جایی که خاطره ها ساخته و گرامی داشته می باشند. Where we find comfort in times of sorrow. چرته چې د غم په وخت کې تسلی مومو. جایی که در زمان اندوه آرامش میابیم. And joy in times of laughter. او د خنده په وخت کې خوښي مومو و در زمان خنده شادی را پیدا میکنیم. Family is a bond that is formed through shared experiences. کورنۍ هغه اړیکه ده چې د ګډو تجربو له لارې رامنځته کیږي. خانواده پیوندی است که از تجربه های مشترک شکل میگیرد. Forged by challenges, struggles, triumphs and unconditional care. چې د ستونزو، مبارزو، بریاو او بی‌قید پاملرنې له لارې ټینګیږي. که با چالش‌ها، تالش‌ها، پیروزی‌ها و توجه بی‌قید ساخته می‌شود. It is a source of encouragement. دا د هڅونې سرچینه ده. منبع از تشویق است. A constant in a changing world. په بدلیدونکې نړۍ کې یو ثابت حقیقت دی. حقیقت ثابت در دنیای در حال تغییر است. The foundation of our lives. او زمونږ د ژوند بنسټ دی. و پایه و اساس زندگی ماست. Slow reading درس پنجم. Friendship ملګرتیا، دوستی. Friendship is a bond woven from trust and affection. ملګرتیا هغه اړیکه ده چې د باور او مینې څخه رامنځته شوې ده. دوستی پیوندی است که از اعتماد و محبت به میان آمده. It is a refuge, a safe place where we can be our truest selves without fear of judgment. دا یو پناه ده، یو خوندي ځای چې موږ پکې له قضاوت پرته خپل ریښتونی ځان ښودلی شو. این یک پناهگاه است، جای امن که می توانیم بدون ترس از قضاوت خود واقعیمان باشیم. True friends are a heaven. They listen without judgment, speak with honesty, and stand by us through storms. رښتینی ملګری یو خوندي بندر دی. پرته له قضاوت اوري، په رښتینولۍ خبرې کوي او د هر سخت حالت پر مهال زمون ترڅنګ ولاړ وي. دوستان واقعی پناهگاه است. بدون قضاوت گوش میدهند، با صداقت سخن میگویند و در هر طوفان در کنار ما میمانند. They celebrate our joys, support us in our sorrows, and offer kindness that warms the heart. هغوی زمون خوښي لمانځي، په غم کې مو ملاتړ کوي او مهرباني را باندې کوي یا زمون سره مهربان اوسیږي ترڅو زمون زړونه نرم شي. آنها شادی های ما را جشن میگیرند، در غم ها از ما حمایت میکنند و مهربانی می بخشند که در دل ما آرامی را به میان میارند.
Friendship is a shared journey built on empathy, laughter, and the understanding of unspoken words. ملګرتیا یو ګډ سفر دی چې د همدردۍ، خندا او ناویلو خبرو د پوهېدو پر بنسټ جوړ شوی دی. دوستی سفر مشترکی است که بر پایه همدلی، خنده و درک سخنان نگفته شده به میان آمده. It is the quiet strength that uplifts us, the light that brightens our darkest days, and the gift that makes life more beautiful. دا هغه آرام ځواک دی چې مونږ پورته کوي یا وده راکوي. هغه رڼا ده چې زمونږ تیاره ورځې روښانه کوي او هغه ډالۍ ده چې ژوند لا ښکلی کوي. این نیروی آرامی است که ما را بالا میبرند، نیرویی که تاریکترین روزهای ما را روشن میکنند و هدیه‌ای که زندگی را زیباتر میسازد. Slow reading. شپږمه ویډیو. Success. کامیابی، بریالیتوب، موفقیت. Success is a journey, not a destination. بریالیتوب یو سفر دی، نه یو منزل. موفقیت یک سفر است، نه یک مقصد. It is the result of perseverance, hard work and resilience. دا د استقامت، زحمت او زغم پایله ده. این نتیجه پشتکار، تلاش سخت و استقامت است. Success is not measured by the wealth we accumulate, but by the challenges we overcome and the lives we impact. بریالیتوب د هغه شتمنۍ په اندازه کې یا د هغې په اړخ یا له طرفه نه سنجول کیږي چې مونږ یې راجمع کوو یا یې لاسته راوړو، بلکې د هغو ستونزو له مخې چې ورڅخه تیریږو او هغه ژوندونونه چې مونږ یې اغیزمن کوو د دې له زاویې سنجول کیږي. موفقیت به ثروتی که جمع میکنیم سنجیده نمیشود، بلکه با چالش هایی که از آنها عبور میکنیم و زندگی هایی که برای آنها اثر میگذاریم سنجیده میشود. It is about setting goals, taking steps towards them, even when the path is difficult. دا د هدفونو د ټاکلو او د هغو پر لور د ګامونو اخیستلو په اړه دی، حتی که لاره سخته هم شي. این درباره تعیین هدفها و برداشتن گامها به سوی آنهاست، حتی زمانی که مسیر دشوار باشد. Success is built on willingness to learn, to adapt, and to grow beyond our comfort zones. بریالیتوب د زده کړې، بدلون منلو او د خپل آرام له حده خوا د ودې پر ارادې جوړ شوی دی. موفقیت بر پایه تمایل به یادگیری، سازگاری و رشد فراتر از منطقه امن ما ساخته می شود. It is the courage to get back up after every fall, to keep moving forward despite setbacks. دا هغه زړورتیا ده چې له هر لویدو وروسته بیا پورته شو او د خنډونو سره سره مخ ته لاړ شو. این شجاعت برخاستن پس از هر سکوت و ادامه دادن مسیر با وجودی موانع است. True success is finding fulfillment and purpose, making a positive difference and inspiring those around us. رښتونی بریالیتوب د رضایت او موخې موندل، مثبت بدلون رامنځته کول او شاوخوا خلق الهامول دي. موفقیت واقعی یافتن رضایت و هدف، ایجاد تفاوت مثبت و الهام بخشیدن به اطرافیان است. Slow reading. درس هفتم. اوم درس. Failure. ناکامی، شکست. Failure is not the end. It is a part of the journey to success. ناکامی پای نه ده، بلکه د بریا د سفر یوه برخه ده. شکست پایان راه نیست، بلکه بخشی از مسیر رسیدن با موفقیت است. It is a teacher showing us where we need to grow. دا یو ښوونکی دی چې موږ ته ښایي چې په کوم ځای کې باید وده وکړو. این یک آموزگار است که به ما نشان می‌دهد در کجا نیاز به رشد داریم. Failure reminds us that we're human.
that to stumble is to learn, and that every fall is an opportunity to rise again. ناکامي موږ ته یادونه کوي چې موږ انسانان یو. تیروتنه د زده کړې برخه ده او هر لویدنه د بیا پاسیدو فرصت ده. شکست به ما یادآوری میکنند که انسان هستیم. لغزش بخشی از یادگیری است و هر افتادن فرصتی برای دوباره برخاستن است. It builds resilience by testing our strength and teaches us humility, patience, and perseverance. دا زموږ ځواک ازمایي، زغم پیاوړی کوي او موږ ته تواضع، صبر او استقامت را زده کوي. با آزمودن توان ما استقامت را در ما می سازند و فروتنی، صبر و پایداری را به ما می آموزند. Failure is not falling down. It is staying down. True failure is giving up on ourselves. ناکامی لویدنه نه ده. ناکامی دا ده چې هماغلته پاتې شو. ریښتونی ناکامی پر خپل ځان لاس اخیستل دی، یعنی له خپلو هڅو څخه تیریدل دی. شکست افتادن نیست. شکست واقعی ماندن در همان جا هست. تسلیم شدن در برابر خود. Each setback is a lesson, a test that makes us stronger, wiser, and more determined. هر خنډ یو درس دی. یو ازمایښت چې موږ پیاوړي کوي، هوښیاروي مو او لا ټینګ اراده لرونکي کوي مو. هر مانع درسی است. آزمایشی که ما را قوی‌تر، خردمندتر و مصممتر می سازد. In the face of failure, never lose hope. Keep fighting, keep believing, and keep moving forward. د ناکامۍ پر وړاندې هیله مه بایله. مبارزې ته دوام ورکړه، باور وساته او مخته روان اوسه. در برابر شکست هرگز عدمت را از دست نده. به تلاش ادامه بده، ایمان داشته باش و پیش برو. Slow reading lesson video. Brotherhood is not only a bond of blood, but a bond of loyalty and shared values. Bond اړیکې ته وایي. Loyalty وفاداري. ورورولي یوازې د وینې اړیکه نه ده، بلکې د وفادارۍ او ګډو ارزښتونو اړیکه ده. برادری تنها پیوند خون نیست، بلکه پیوند وفاداری و ارزش‌های مشترک است. A brother stands beside you not because he must, but because he chooses to. ورور ستا ترڅنګ ولاړ وي، نه ځکه چې اړ دی، بلکې ځکه چې خپل انتخاب کړی وي. برادر در کنار تو می ایستد، نه از روی اجبار، بلکه از روی انتخاب. Brotherhood is sharing burdens, carrying each other through hardship and ease. ورورولي د بارونو شریکول دي یا د ستونزو شریکول دي. یو بل د سختې او اسانتیا لارې وړل دي یا لاسونه ورکول دي په دغه لارو کې. برادری تقسیم بارها و گمراهی یکدیگر در سختی و آسایش است. A true brother protects your honor, defends you in absence, and advises you with sincerity. Sincerity صداقت ته وایي. Defend دفاع کول، دفاع کردن. Absence غیرحاضري. رښتونی ورور ستا عزت ساتي، ستا نشتون کې دې دفاع کوي او په رښتونولي نصیحت درته کوي. برادری واقعی از ابرویت محافظت میکند، در نبوتت از تو دفاع میکند و با صداقت نصیحتت میکند. نبودت. Brotherhood is built on trust, patience, and standing firm in difficult times. ورورولي پر باور، صبر او د ستونزو پر مهال پر ټینګ دریدو جوړه شوې ده. برادری بر پایه اعتماد، صبر و ایستادگی در روزهای دشوار بنا شده است. It is the courage to correct each other without humiliation and to forgive without pride.
courage جرأت. humiliation سپکاوی بېعزتي. دا هغه زړورتیا ده چې یو بل بې له سپکاوي اصلاح کړو او بې له غرور څخه بخښنه وغواړو. وبخښئ. این شجاعت است که یکدیگر را بدون تحقیر اصلاح کنیم و بدون غرور ببخشیم. Brotherhood grows when hearts are sincere and intentions are pure. ورورولي هغه وخت وده کوي چې زړونه رښتینی وي او نیتونه پاک وي. برادری زمان رشد میکند که دلها صادق و نیتها پاک باشند. In brotherhood, strength is multiplied and no one walks alone. ورورولۍ کې ځواک څو برابره کیږي او هیڅ څوک یوازې نه پاتې کیږي. در برادری نیرو چند برابر می شود و هیچ کس تنها نمی مانند. True brotherhood is a responsibility, an honor, and a trust that must be protected. رښتونی ورورولي یو مسؤلیت، یو عزت او یو امانت دی چې باید وساتل شي. برادری واقعی یک مسئولیت، یک افتخار و یک امانت است که باید حفظ شوند. Slow reading یو لسمه ویډیو. Islam یا اسلام. Islam is not a religion. It is a complete way of life. اسلام یوازې یو دین نه دی بلکې د ژوند بشپړ طریقه ده. اسلام تنها یک دین نیست بلکه یک شیوه کامل زندگی است. It teaches us to worship one God and to live with purpose and responsibility. Worship عبادت کردن. Purpose هدف. Responsibility مسئولیت. اسلام موږ ته د یو خدای عبادت او د موخې او مسئولیت سره ژوند کول را زده کوي. اسلام با ما می‌آموزد که خدا یگانه را عبادت کنیم و به هدف و مسئولیت زندگی کنیم. Islam calls for justice, mercy, and compassion toward all people. Justice عدالت، mercy رحم شفقت، compassion دوستی همدردی خواخوږي. اسلام د عدالت، رحم او شفقت بلنه ورکوي د ټولو خلکو پر وړاندې. اسلام دعوت به عدالت، رحمت و مهربانی در برابر همه انسانها میکنند. It guides the heart, disciplines the soul and strengthens character. دا زړه ته لارښوونه کوي، روح سمبالوي او اخلاق پیاوړي کوي. دل را هدایت میکنند، روح را نظم میبخشند و اخلاق را استوار میسازند. Islam teaches that faith is shown through actions, not words alone. اسلام دا را زده کوي چې ایمان یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې ښکاره کیږي. اسلام می‌آموزد که ایمان تنها با سخن نیست بلکه با عمل آشکار می شود. It encourages patience in hardship, gratitude in ease, and humility in success. اسلام د ستونزو پر مهال صبر، د اسانتیا پر وخت شکر او د بریا پر مهال تواضع ښيي. اسلام صبر در سختی، شکر در آسایش و فروتنی در موافقت را تشویق می کند. Islam honors knowledge, seeking understanding as an act of worship. اسلام علم ته درناوی کوي او د پوهې لټون د عبادت برخه ګڼي. اسلام به دانش احترام می‌گذارند و جستجوی آگاهی را عبادت می‌دانند. It teaches us to care for others, protect dignity and uphold trust. اسلام موږ ته د نورو خیال ساتل، د عزت ساتنه او د امانت پالنه را زده کوي. اسلام به ما می‌آموزد که از دیگران مراقبت کنیم، کرامت را حفظ کنیم و امانت دار باشیم. Islam is a religion of peace, rooted in justice, balance and wisdom. اسلام د سولې دین دی چې پر عدالت، توازن او حکمت ولاړ دی. اسلام دین صلح است که بر عدالت، تعادل و حکمت استوار است. When Islam is understood and lived sincerely, it brings light to the heart and harmony to life. کله چې اسلام پر رښتینولۍ وپیژندل شي او ورباندې عمل وشي، زړه ته رڼا او ژوند ته سکون راوړي. وقتی که اسلام به صداقت درک و عملی شود، نور به دل و آرامش به زندگی می آورند. Slow reading درس 12. Prophet Muhammad peace be upon him
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, peace be upon him, was the final messenger of God, sent as a mercy to all of humanity. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله وروستی پیغمبر و چې د ټول انسانیت لپاره د رحمت په توګه رالیږل شوی و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبر خدا بود که به عنوان رحمت برای تمام بشریت فرستاده شد. He came with a message of truth, guiding people from darkness to light. Darkness تیاره، light روښنايي. هغه د حق پیغام راوړ او د خلک یې له تیارو څخه رڼا ته رابلل. او با پیام حق آمد تا مردم را از تاریکی به سوی نور هدایت کنند. His character was the Quran in action, reflective through honesty, patience and mercy. د هغه اخلاق د قرآن ژوندی انځور و چې پکې رښتینولي، صبر او رحمت څرګندېدل. اخلاق او تجسم زنده قرآن بود که در صداقت، صبر و رحمت جلوگر می شد. Muhammad, peace be upon him, taught that true strength lies in humility, forgiveness and self-control. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خوله چې ریښتونی ځواک په عاجزي، بخښنې او پر ځان واک کې دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آموخت که قدرت واقعی در فروتنی، بخشش و خویشتنداری است. He treated the poor, the weak and the oppressed with dignity and compassion. هغه له بیوزلو، کمزورو او مظلومانو سره په عزت او مهربانۍ چلند کوه. او با فقرا، ناتوانان، ستمدیدگان با کرامت و مهربانی رفتار میکرد. He was a leader without arrogance, a teacher without harshness, and a servant without pride. هغه بیل غرور مشر، بیل سختی خوونکی او بیل تکبر بنده و. او رهبری بود بی تکبر، آموزگار بی خشونت و بنده بی غرور. Muhammad, peace be upon him, emphasized justice, trust and responsibility in all aspects of life. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په ټولو برخو کې پر عدالت، امانت او مسئولیت ټینګار کاوه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بر عدالت، امانتداری و مسئولیت در تمام جنبه‌های زندگی تاکید داشت. He taught love for family, kindness to neighbors and mercy toward all creation. هغه د کورنۍ مینه، د ګاونډي مهرباني او د ټول مخلوق پر وړاندې رحم ښوول. او محبت به خانواده، نیکی به همسایه و رحمت به تمام افرادها را آموزش داد. Following Muhammad, peace be upon him, is not only following words, but living his character and values. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروي یوازې خبرې نه دي، بلکې د هغه اخلاق او ارزښتونه ژوندي کول دي. پیروی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تنها پیروی سخن نیست، بلکه زنده کردن اخلاق و ارزش‌ها است. His life remains a timeless example of faith, integrity and compassion. د هغه ژوند د ایمان، صداقت او مهربانی یو تلپاتې بیلګه ده. زندگی وی نمونه جاودان از ایمان، صداقت و مهربانی است. Slow reading دیارلسم درس. Sister, خور، خواهر. A sister is a gift of the heart, a blessing placed in our lives. خور د زړه ډالۍ ده، یو برکت چې زموږ ژوند ته راکړل شوی دی. خواهر هدیه از دل است، یعنی نعمتی که در زندگی ما قرار داده شده است. She is a companion in childhood and a support in adulthood. Companion ملګری، childhood ماشومتوب، adulthood ځواني دوره. هغه د ماشومتوب ملګری او د لویښت په وخت کې ملاتړی. او همراه دوران کودکی و تکیهگاه زمان بزرگسالی است. A sister shares laughter,
secrets and silent understanding. خور خنده رازونه او بیخبر و پوها در سر شریکوي. خواهر خنده ها رازها و درک های خاموشی را با تو شریک میکنند. She stands beside you in joy and remains close in times of pain. هغه د خوښۍ پر مهال ستا تر څنګ وي او د درد په وخت کې هم نږدې پاتې کیږي. او در شادی در کنارت میایستد و در زمان درد نیز نزدیک میمانند. A sister corrects you with care and protects you with loyalty. خور دې په مهربانۍ سمه لاره درته ښیي او په وفادارۍ دې ساتنه کوي. خواهر با دلسوزی تو را راهنما میکنند و با وفاداری از تو محافظت میکنند. She understands your silence when words are too heavy to speak. هغه ستا چوپتیا هم درک کوي کله چې خبرې کول درته سخت وي. او سکوتت را میفهمد وقتی گفتن کلمات دشوار میشوند. A sister is strength wrapped in softness, courage hidden in kindness. خور هغه ځواک دی چې په نرمالۍ کې نغښتی دی او هغه زړورتیا ده چې په مهربانۍ کې پټه وي. خواهر قدرتی است که در لطافت پیچیده شده و شجاعتی که در مهربانی پنهان است. She reminds you of who you are and believes in you even when you doubt yourself. هغه تا ته در یادوي چې ته څوک یې او پر تا باور لري حتی کله چې ته پر ځان شک کوي. او به تو یادآوری میکنند که چی کسی هستی و حتی وقتی به خودت شک داری به تو ایمان دارد. A sister is not only family by blood but a lifelong friend by heart. خور یوازې د وینې له مخې کورنۍ نه ده بلکې د زړه له مخې د ټول عمر ملګری ده. خواهر تنها از نظر خون خانواده نیست بلکې از دل دوستی برای تمام عمر است. Slow reading څوارلسم درس. A father is the silent strength behind the family. پلار د کورنۍ تر شا هغه چوپ ځواک دی. پلار نیروی خاموش د پشت سر خانواده است. He carries burdens without complaint and sacrifices without announcement. هغه بیله شکایت بارونه وړي او بیله اعلان قربانی ورکوي. او بدون شکایت بارها را بر دوش میکشد و بی صدا فداکاری میکنند. A father works in silence so his children can dream without fear. پلار په چوپتیا کې کار کوي څو اولادونه یې بې له ویرې خوبونه وویني. پدر در سکوت تلاش میکند تا فرزندایش بدون ترس رویا ببینند. He may not always express his love in words, but he proves it through actions. کېدای شي هغه خپله مینه په خبرو کې همیشه څرګنده نه کړي خو په عمل کې یې ثابتوي. شاید عشقش را با کلمات بیان نکنه اما آن را به عمل ثابت میکنند. A father teaches responsibility, discipline, and the value of integrity. پلار مسئولیت، نظم او د صداقت ارزښت را زده کوي. پدر مسئولیت، نظم و ارزش صداقت را آموزش میدهد. He stands firm in storms so his family can stand in safety. هغه په طوفانونو کې ټینګ ولاړ وي څو کورنۍ په امن کې پاتې شي. او در طوفان‌ها استوار می‌ایستد تا خانواده‌اش در امنیت بمانند. A father's advice may sound strict, but it is rooted in protection and care. د پلار نصیحت کېدای شي سخت کاره شي خو ریښه یې په ساتنه او مینه کې وي. نصیحت پدر شاید سخت به نظر برسد اما ریشه‌اش در محافظت و دلسوزی دارد. He gives more than he shows and worries more than he speaks. هغه ډیر اندېښنه کوي چې ښکاره کوي هغه تر ډیر هغه څه ورکوي چې ښکاره کوي او تر هغه ډیره اندېښنه درته کوي چې وایي. او بیشتر از آنچه نشان می‌دهد می‌بخشد و بیشتر از آنچه می‌گوید نگران است. A father is a foundation. When he is strong, the whole nation or house feels secure. او بخی house دی. پلار بنسټ دی. کله چې هغه قوي وي ټول کور ځان خوندي احساسوي.
پدر ستون و پایه است. وقتی که او قوی باشد تمام خانه احساس امنیت میکنند.